بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات دي مباركة سلسلة کی خدای ورو سوال کړی چې زه د خپل طرف نه یو کس وکیل کم چې هغه زما د طرف نه به بل ملک کې قرباني کړي. لکه هلته مسافر چې دی وایي زما طرف نه هلته قرباني وکړي، یا یو کس داسې ملک کې دی لکه هلته خو اختر اکثر پاکستان کې اکثر اختر چې دی هغه د سعودي د اختر نه یو ورځ لیټي. داسې ملک کې دی چې هلته ته یو ورځ مخکې دی، داسې هم کیدی شي لکه اوس یو سړی پاکستان کې دی او وکیل کوم ځای کې دی، سعودي کې دی، او دته وایي ته زما طرف نه ته قرباني څاروی والا او ته حلال کړه. سوال دا دی چې دا ټیمونو کې اختلاف دی، نو دا وکیل سره چې کوم د اختر ورځ ده هغه کیدی شي د هغه څوک چا طرف نه چې قرباني کوي د هغه سره د اختر ورځ نه وي، او کیدی شي هلته د اختر ورځ وي او دلته لا نه وي. نو که دا مخکې وروسته شي دې کې څه حرج دی او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړئ. اول خو دا مسله یاده کړئ چې دا جایز دي چې یو مسلمان په قرباني کولو کې د خپل طرف نه څوک وکیل کړي، دا جایز دي. او لږ ساعت مخکې ما دا وایي چې غوره څه ده چې په خپله حلاله کړي او په خپله ورته حاضر شي، دا غوره ده. که څوک یې بل چا ته حواله کړي اوس دې کې څه حرج نشته. خو دا مسله ورسره یاده کړئ چې د قربانۍ محدود وخت دی، محدود شروع کېږي او ختمیږي چې هغه شریعت ټاکلی، هغه زما او ستا په مرضۍ نه دی. شروع کېږي د کوم وخت نه؟ حدیث د براء ابن عازب رضی اللہ عنہ په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا ان نصلي. من اولنی کار د اختر په ورځ دا کوو چې د اختر منځلی شو، ثم نرجع فننحر، بیا چې موږ راشو موږ قرباني کوو. من فعله فقد اصاب سنتنا، چا چې دا کار وکړو نو دې سړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي زموږ په طریقه عمل وکړو. ومن ذبح قبل، او چا چې د مانځه نه مخکې څاروی حلال کو، فانما هو لحم قدمه لاهله، دا غوښه ده راوړې د کور ته، ساده غوښه ده. لیس من النسک فی شی، دې کې د قربانۍ څه نشته، ساده غوښه یې کور ته راوړه. ولې؟ د وخت نه مخکې وکړه. جواب یې دا دی، معنی دا چې ابتدا شتی ښه انتها آخري وخت د دې د راجح قول مطابق هغه دا چې اختر آخري څلورمه ورځ چې ده نور ډوبېدو پورې دې ټایم دی چې هغې ته ایام التشریق ویل کېږي. یو د اختر ورځ ده اولنۍ، بیا پسې ایام التشریق دي، 11مه 12مه 14مه، دې ته ایام التشریق وایي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې ورځو باره کې ویلي چې دا ایام اکل و شرب دي، د خوراک څښاک ورځې دي او د الله د یادولو دي، ټول ورځې یادې کړي دي. اگر که د بعضو علماء قول دا دی چې قرباني دې درېیمه پورې کېږي، نه تحقیقي قول هغه دا دی چې دا د دې څلورمې ورځې پورې نور ډوبېدو پورې قرباني کېږي. نو دا وخت شو، شروع کېږي او ختمېږي. شروع کېږي کله؟ اختر د مانځه نه وروستو. ختمېږي کله؟ د څلورمې په نور ډوبېدو سره، چې د څلورمې ورځې نور ډوب شي. اوس که چېرته وکیل او موکل، موکل چا ته وایي؟ د چا چې قرباني ده. وکیل چا ته چې اختیارات ورکړی شوي دي. د وکیل او د موکل د ملکونو په منځ کې اختلاف دی. اعتبار به د وکیل ملک لري. وکیل څوک دی؟ چا چې اختیار ورکړی. ولې؟
د قایم مقام دا موکل دی که د هغه په ځای شو که زه چې تا ته دا ووایم چې دا پیسې واله ته زما طرف نه وکیل شو پلانی شی راوړه دا لکه زه چې په خپله لاړم ما دا کار نو دا وکیل بالکل د موکل په ځای دی نو دی قرباني کولی شي اگر که وخت مخکې وروستو شي بعض علما لا دا وی که خبره بالکل د شک نه وباسي نو غوره دا دی چې صبر وکړي ځکه چې ایام التشریق قرباني څو ورځې دي د اختر دې سره څلور ورځې دي نو که دی صبر کوي دې ته چې را وخت یو شي نو بعض علما ویلي دي دا غوره طریقه ده او که ونه کي او دغه شانې وکړي نو دې کې څه حرج نشته ځکه چې اعتبار هغه وکیل او د وکیل ملک لره دی موکل اختیارات هغه ته ورکړي دي چې ته زما له طرف نه قرباني وکړه